الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا مومنانو د زمونږ استاد الدین چې دی دا په ډېرو محنتونو په تکلیفونو را رسېدلی دی. کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دا هغه ځای دی چې الله سورة فتح د دې باره کې نازل کړې ده او دې ته مقام د صلح د حدیبیې وایي چې دې ځای کې محمد رسول الله علیه وسلم ناست و. اهل علم چې وایي چې دا چاپېره څلور ډېرکۍ دي چې هغه دغه دي او د مدینې نه راغلی و 1415 صحابه وسو. کله چې دې ځای ته راورسېد د الله نبي علیه السلام اوښې ډونګې ولګولې مخکې نتله قصوا چا ویلې خوی خراب شه. رسول الله علیه السلام وویل هغه الله چې د ابرهه اتیلې بند کړي وو هغه دا بنده کړه دلته او خبره شروع شوه دې کې سهیل ابن عمر راغی بل راغی جوړه نه کېده. اخر نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې انشاءالله الله کار اسانوي. سهیل راغی د نوم یې وله تقاول او نیکپالي ونیوله. هغوی یو څو ظالمانه شرطونه ولګول. یو شرط دا و چې څه کالې به تاسې عمرې له نه ځئ دا شپږم کال د هجري باندې راغلي وو ذوالقعدې میاشت کې. دویم دا و که څوک تاسې له راځي واپس کوئ به او که موږ له راځي نه به یې واپس کوئ. بسم الله لیکله د الله نوم وایي دا به نه لیکئ رحمان باسمک اللهم به لیکئ. محمد رسول الله لیکه علي صاحب ورته ویلي وو چې ویې لیکه نو سهیل ویل دا رسول الله ته کټ کړه که رسول الله وایي موږ تاسې جنګ نه کوو. د هغې نه بعد باسمک اللهم یې وویلې. عمر صاحب سخت خفه شو وویلې موږ په حق نه یو دی په باطله نه دي. اوږده واقعه ده دا خبرې کولې دې کې د سهیل ابن عمرو زوی ابو جندل کړو کې تړلی و هغه هم راودنګل چې دا ډېره دردونکې واقعه د بخاري کې ده. او بیا صلح وشوه چې څه کالې به واپس کېږو او کال نه به راځو. هغه صلح په دې مقام کې شوې ده چې دا اوږده واقعه د دې ځای کې نه ویلی کېږي چې اوس د علاقې ته غالبا شمیسي علاقه ویلی کېږي او حدیبیه ده او د ټولې علاقې ته اوس شمیسي وایي چې دا د مکې نه صحابه راغلي وو رسول الله علیه وسلم سره دې ځای کې دا میټرې وه او بیا د هغې نه وروسته رسول الله علیه السلام سر وخرو او د دې ځای نه بیا آینده کال ته رال او دغه یې وکړه دا عمره یې وکړه. الله سبحانه وتعالی د پیغمبر علیه السلام او د صحابه هغه جهود چې نن دا دین د دنیا ګوټ ګوټ ته را رسېدلی دی دا هغه ځای دی